زل الف نتر والناس سپری ایمان لرما. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګری پوښتنه کړې ده یو چا یو جایز دینی هدف وي او غواړي چې دغه هدف ته ډیر په سهولت او په اسانتیا سره ورسیږي، لاره کې خنډونه موانع او رکاوټونه واقع نشي، نو دې دپاره څه شرعي نسخه. بنیادي خبره دا ده چې د سورة یاسین د اولنی 9 آیتونه انتهایی مجرب دي او د دې نه غیر ترمذی شریف کې ابواب الدعوات کې یو مرفوع دعا راغلی ده، ان رسول پاک علیه السلام مبارک په خپل ارشاد فرمایلی ده دا دعا چې سړی وای یو 3 کرته کم از کم مخکې وروسته ونه درود شریف وای نو ډیره زیاته مؤثره ده. د دعا الفاظ دا دي: اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. السلام علیکم ورحمت الله.